په یو کوټه کې یو د فراویخ شوی د خوب نه او ته چې ګوري د دنیا هر رقم میوه هلته شته غذا جنتي ده څه چې خواهش لري په دې اتاق کې په دې ځای کې شته دی بهترین چوکۍ بهترین کاټ ترینیټي قرآن کې هغه لا تقولوا ثلاثه مو وایي چې درې دلته درې مقصد څه دی چې الله نعوذ بالله خدای د هغه روح او اولاد دا درې یو دي د عیسویت فلسفه څه شی ده چې بدون د شک تقریبا اسلام سره نږدې ده لیکن فرق پکې ډېر غټ دی ستا له وړي چې عیسی سره ویل چې زه د خدای زوی یم په بایبل کې بدون د شک دا زه منم چې سن اف ګاډ په مختلف ځای کې ذکر دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو امید لرم چې تاسو انشاءالله بهترین رمضان لرئ او د روزې مبارک میاشت نه خوند اخلئ ما کمنټونه ولوستل یو ورور پوښتنه کړې وه چې موږ د خپل رمضان میاشت چون په شروع کې یو څنګه پلان کو انشاءالله زه به لنډ باندې خبرې کوم بیا به انشاءالله خپل موضوع ته راځو ورونو خویندو په رمضان یو چانس دی د مسلمانانو دپاره چې خپل ځان دوباره پروګرام کړي په خپل اعمالو باندې تدبر وکړي او وکولی شي چې الله ته نور هم نږدې شي لکه څنګه چې الغزال رحمه الله تعالی وایي چې انسان به د الله په کائناتو کې لکه مرغۍ غوندې به اولتو خو متاسفانه چې د ده ګناهونه د ده پښې زنځیر ګرځېدلی دي او په ځمکه کې ساتلی دی په رمضان کې شیطانان تړل شوي وي نو دا بهترین میاشت ده چې موږ الله ته بیرته نږدې شو څنګه تاسو پلان کولی شئ هغه ورونه چې بد اعمال کې اخته دي یا چرس کې یا بل کوم مشکلاتو کې دي یا غلط فلمونه ګوري هغوی کولی شي چې پلان کړي چې دې رمضان کې بس دا اعمال نه کومه او هغه ورونه چې نیک اعمال کوي هغوی د پلان کړي چې د خپل د نیک اعمالو کې به نور زیاتوالی راولم او هغه ورونه چې غواړي بعضې شیان خپل ځان کې راولي په ځان تطبیق کړي نو دا ورته ښه چانس دی ځکه الله سبحانه تعالی په قرآن کې څه شی وایي په سورې بقره سل درېیم آیت کې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون چې ای مؤمنانو ما تاسو باندې رمضان میاشت صیام فرض کړی لکه څنګه تاسو نه مخکې خلکو باندې فرض شوی و دا په عیسویانو باندې د قرآن نه مخکې په کتابونو کې دا هم ذکر دی په بوک اف لیبرټیګس کې ذکر دی د بایبل چې هغوی هم روژې نیولې خو زموږ نه ډول فرق کوو دا دې دپاره لعلکم تتقون چې د الله نه تاسو یره وکړئ او تقوا هم زیاته شي دا اوږدې مسلې دي انشاءالله نه غواړم د باندې نور خبرې وکړم ځکه موږ باید خپل موضوع ته لاړ شو لیکن لنډه معنا دا ده چې د رمضان دا مقصد نه دی چې ته خپل خوله بنده که نور کوشش مه کوه چې تلاوت وکړي الله ته ځان نږدې کړي خپل ځان کې اصلاحات راولي خپل بد اعمال پرېږدي نه چې ته د رمضان میاشت نه تېرېږي او تا کې تغیرات نه دي راغلي سبحان الله دا د ډېر زیات د تشویش خبره ده نو انشاءالله دې ته متوجه شئ راځو خپل موضوع ته اسلامي لارښوونې او اسلام د ساینس او منطق نظر نه زه غواړم چې احساس وکړې ته په یو اتاق کې په یو کوټه کې یو د فراویخ شوی د خوب نه او ته چې ګوري د دنیا هر رقم میوه هلته شته غذا جنتي ده څه چې خواهش لري په دې اتاق کې په دې ځای کې شته دی بهترین چوکۍ بهترین کاټ د لمبلو د هر رقم سهولت چې ته د دنیا کې غواړي په دې اتاق کې شته دی په حیث یو انسان چې ته عقل لري او شعور لري زما تا نه پوښتنه دا ده چې ستا به اولین پوښتنه څه شوي چې کله ویښ شي آیا ته به اول دا شروع کړې چې څنګه کولی شم د دې میوو نه خوند واخلم څنګه کولی شم چې په دې تخت کې چوکۍ کې کښېنم څنګه کولی شم چې د پیسې نه ګټه واخلم یا کوم جوس پروت وي هغه وڅکم ته به دا باندې ډایرکټ عمل شروع کړي او که ته به د خپل ځان نه دا پوښتنه وکړې چې زه په دې کوټه کې چا واچولم څنګه دلته ویښ شوم چا دا امکانات برابر کړي دي زه څوک یم زما مقصد څه دی زما نه څه توقع کېږي دلته ولې دلته اچول شوی یم او زه باید څه وکړم بدون د شک یو عقلي انسان به هم چنان دا پوښتنې ځان نه وکړي فقط تیږې میز چوکۍ چې کوم روح نه لري هغوی دا پوښتنې ځان نه کوي حتی حیوانات چې فقط په نفس باندې مخکې ځي هغوی به هم دا پوښتنې ځان نه وکړي نو چې کله په یو عقلي انسان ته د کائنات ته راغلی د دنیا ته راغلی مور نه پیدا شوی هېڅ کله دا خیال مه کوه ته د بې معنا بې مطلبه پیدا شوی او ته هیڅ تا ته هیڅ مقصد نه انتخاب شوی تا نه هیڅ خواهش نشته دی تا ته هیڅ قانون نه جوړ شوی ځکه چې ستا په چار چاپیر وګوري هر څه یو مقصد لري
ستا د میز مقصد لري، ستا د موبایل مقصد لري، سات مقصد لري. نو ته ځان دا پوښتنه وکوه چې زما په حیث د یو انسان چې یو څو ورځې تېرېږم، یا کیدای شي 80 کاله یا 80 کاله ژوندی یم، بیا مړ کېږم، زما د ټول بدن نه دلته مقصد څه شی دی؟ دا یو مهمه پوښتنه چې هر انسان باید خپل ځان نه وکړي. چا جوړ کړی یم؟ او چې کله دا پوښتنې جواب نه وي، موږ بیا مختلف ځایونو ته ځو او کوشش کوو چې دا خالیګاه چې کوم په زړه کې ده د دې پوښتنو هغه به مختلف شیانو ډک وکړو. یا موږ ځو لیبرالزم تعقیبو چې سم زړه غواړي هغه کوو چې دا خالیګاه ډکه شي، خو خالیګاه نه ډکېږي. هغه خالیګاه فقط او فقط په حقیقت ډکېږي. او انشاءالله راځئ چې اوس حقیقت طرف ته سفر وکړو. دې کوټې نه ته بیرون ووتلې، یو قلا ده، قلا نه بیرون ووتلې او دلته مختلف خلک دي چې هغه هم ستا په شکل یو دفعه په دې کوټه کې پیدا شوي دي، ولاړ دي، څوک مصروفه دی، څوک یو بل سره خبرې کوي. او دا خلک تقریبا 3400 کسان دي، وبخښئ 4300، ځکه چې اډهرنټ یو ارګان دی، غیر مذهبي ارګان دی، هغوی پلټنه کړې ده چې په دنیا کې 4300 مذاهب یا ادیان دي. ورونو خویندو، متاسفانه چې پښتو کې موږ غټ فرق نشو کولی د مذهب او د دین. مذهب موږ په عامه اصطلاح پیژنو، لکه شافعي، حنفي، حنبلي، دوی ته موږ مذاهب ویو. او دین ته موږ اکثر عیسویت ته موږ دین ویو، بدون شک چې قرآن کې هم بعض ځایونو کې ذکر شوی دی. خو زما په آن باندې نور ادیان، یعنی نور کم مذاهب یا نور کم موږ چې لرو عیسویت دی، یهودیت دی، دا دین نه دی. دا فقط یو مذهب جمله کې راتلی شي، یو برخه دی، یو سیستم ده، د یو ژوند یو برخه ده. لیکن اسلام لکه څنګه چې الله سبحانه فرمایي ان الدین عند الله اسلام، چې واحد لاره چې ما ته قبول ده هغه د اسلام. دلته د دین راغلی دی، ان الدین، دلته دین نه معنا څه ده؟ دین نه مطلب دا دی چې یو لاره چې مکمله وي. نو همدې دپاره که ته متوجه شي، هیڅ کله به ته وانه اورې چې هندو فاینانس سیسټم یا بودیست فاینانس سیسټم، نه، ته به همیشه دا واورې چې اسلامي فاینانس، اسلامي بانکداري، اسلامي اقتصاد. ځکه زموږ په دې ژوند کې هر څه دپاره الله سبحانه تعالی موږ ته لاره ښودلې ده. او هیڅوک هم دا نشي ویلی چې ولې دا مسله تاسو دین سره ربط کوئ، ځکه داسې هیڅ شی نشته دی چې دغه دین نه لرې ده. هر څه زموږ د ژوند مربوط چې کیږي هغه په زموږ په دین اسلام کې ورته لارښود شوی دی، چې هر څه ته یو مثال ورکړه انشاءالله زه به د جواب درکړم چې دا پکې شته دی. لیکن دا خلک خود نشي کولی ته موږ لاړ شو 4300 ادیان ټول چک وګورو چې کوم یو حق دی. ته غواړې معلومات پیدا کړې، ته ګرځې، تا ته اوس مهم دا دی چې پوښتنه وکړې چې دې کوټه کې چا اچولی یم، ولې اچولی یم، مقصد څه شی زما د ژوند او ما سره به کېږي څه. راځئ چې یو څو کسان دې کسانو انتخاب کړو، څوک چې بیرون دي. دنه به انشاءالله موږ ټوټل 10 کسان انتخاب کړو. 10 کسان زما مقصد دا دی چې 10 ادیانه به انتخاب کړو، او دا به هر یو موږ یو په یو د ساينس او د منطق په جال کې واچو، وګورو چې کوم یو کامیابیږي زموږ بنیادي ساینسي علم سره او زموږ عقلي منطقي دلایلو سره. که چیرته موږ اول په چا سره ملاقات وکړو او هغه ته د دې جواب درکړي چې ورور خور دلته خدای نشته، دلته چاته جوړ کړی نه، ته بای چانس پیدا شوی یې او ته د شین نه خوند واخله، هیڅ مشکل نه دی، بل چاته ضرر مه رسوه او ته چې هر څه باندې خوشحالیږي هغه کوه. دا نظریه د لیبرالزم نظریه ده. لیبرالزم انسان ته هم دا وایي چې موږ کوم بنیادي قانون نه لرو، کوم الهي احکامات نه لرو، بلکې موږ په خپله د ژوند احکامات تعقیبولی شو په 2 ستنو باندې. یو دا دی چې څنګه درد کم کو او خوند زیات کو، او څنګه کولی شو چې هغه څه وکړو چې کوم شي باندې زه خوشحالیږم او خپل ځان سره هر څه کولی شم لیکن بل چاته نقص نه رسوم. لنډه لیبرالزم دا وایي تر څو پورې ته بل چا تاوان نه رسوي ته په خپل هر څه کولی شي. که دا مسله موږ په عقل کې واچو دا جواب د ژوند نه دی. دا اوس هم زموږ پوښتنه نه جواب شوې چې دلته زه چا واچولم،
صحیح دی، زه کولی شم د میوو نه خوند واخلم، خپل وجود نه خوند واخلم، بل څوک هم، لیکن بیا هم پوښتنه پیدا جواب نه شوه چې آخر دا کوټه چا جوړه کړې او زه چا چولی یم. او بل دا نظریه کاملا غلطه ده چې څوک وایي چې ته هغه څه وکړه چې کوم ستا خوښېږي، تر څو پورې بل چا تاوان نه رسوي نو هېڅ پروا نه ده. ما تر څو پر اسلامي باندې بحث نه کړی، زه لګیا یم لیبرالزم په ساینس او منطق باندې چک کوم. ساینس دا رادی، ساینس دا تاییدوي چې موږ انسانان یو بل سره جوړښت لرو. مثلا ایډ مرض څنګه دنیا ته راغی؟ ایډ مرض راغی چې تر څو پورې بعضې خلکو بعضې اعمال کړي وو. ستا دا انتخابونه په جامع باندې اثر کوي او ثبوت شوي دي، ساینس هم ثبوت کړي، منطق هم ثبوت کوي، عقل هم ثبوت کوي. نو دې دپاره لیبرالزم د دې جواب نشي ورکولی. اوس تا د کس نه خپل جواب د لاس رانه وړو، ځکه هغه تا د بنیادي پوښتنې جواب نه کړي، او چې کوم جواب هم درکړی دی هغه منطقي نه دی. ځکه دا معلومیږي چې انسانان واحد نه دي، بلکې موږ یو بل سره یو ځای یو، چې زه یو عمل کوم هغه په تا تاثیر کوي، ستا عمل په ما باندې تاثیر کوي. او په اسلام کې هم دغه کنسپټ شته دی، یعنې دغه نظریه شته دی چې اسلام باندې موږ وروسته خبرې کوو. نن فقط موږ په منطق او په ساینس باندې دا نور ادیان ګورو چې آیا دا حق دی او که نه دي، آیا زموږ د کوټې او د ژوند مشکلات ته جواب راکولی شي او که نشي راکولی. بل کس تاسو ملاقات وکړو چې هغه ځان ته عیسوي وایي، او هغه ټول معلومات د دې پوښتنو تا چې کړي هغه عیسویت نه جواب درکوي. تا ته دا جواب درکوي چې موږ خو دې دنیا ته جوړ شوي یو بدون د شک، لیکن زموږ دا ټول ګناهونه هم کړي چې موږ د آدم علیه السلام بي حوا قصه ده چې هغوی هلته جنت کې ګناه وکړه، د دوی په وینا بیا دلته راغلل په حیث د یو عذاب، خود د اولادونو انتخاب شول په حیث د یو عذاب، بیا نعوذ بالله نعوذ بالله چې خدای پاک دا چا چې ګناهونه کړي دا وبخي، خپل اولاد یې راولېږو او خپل اولاد یې دار ته وخېږي او تر څو به خلک ګناهونه وبخي. او دا بیا څه شی وایي چې ترینیټي قرآن کې هغه لا تقولوا ثلاثه، مو وایي چې درې. دلته درې مقصد څه دی چې الله نعوذ بالله، خدای، د هغه روح او اولاد، دا درې یو دي. تا دا تفصیل وړاندې کوي. راځئ چې لږ زر د عیسویت وپېژنو چې عیسویت څه شی دی او څه شی وایي. آیا دغه نظریه منطقي ده چې موږ یې قبول کړو په حیث زموږ د دین د ژوند لاره د دې سوالونو جوابونو دپاره آیا منطقي ده او که نه ده؟ عیسویت موږ چې کوم عیسویت باندې بحث کوو دا نه هغه تورات دی چې کوم عیسی علیه السلام ته راغلی و، دا بایبل چې کوم د پول او جان مختلف خلکو کار دی چې 300 کاله وروسته د عیسی علیه السلام د ژوند نه وروسته لیکل شوی دی، او مختلف په دې کې تاریخي مسایل دي، د کې د خلکو خبرې دي، تاریخدانانو خبرې پکې دي، بعضې پکې ساینسي مسایل دي چې هغه موږ چک کوو. چې هر یو دین موږ چک کوو آیا دا زموږ سوالونه جوابولی شي. هغه دین کتابونو ته موږ ورځو چې د هغه دین کتاب د باره کې څه شی وایي، د هغه دین مکمل فلسفه څه شی ده. د عیسویت فلسفه څه شی ده چې بدون د شک تقریبا اسلام سره نږدې ده، لیکن فرق پکې ډېر غټ دی. هغوی وایي چې بیبي حوا او آدم علیه السلام اشتباه وکړه، د دې سزا دپاره د دنیا ته راولېږل، د هغه اولادین موږ پیدا شوي یو چې د اولادونه وبخي. الله سبحانه وتعالی نعوذ بالله خپل اولاد ولیدو. اولاد څنګه شو؟ ځکه چې عیسی علیه السلام بدون د پلار نه پیدا شوی و. د سورې مریم او د مریم علیه السلام قصه کوي. زه نه غواړم ډېر تفصیل کې لاړ شم، که د هر یو تفصیل کې ځو نو ډېر بیا زیاتېږي. لیکن راځئ اوسنی جواب یې وګورو چې اوسنی عیسویت کې څه شی پاتې دي. دا خو دوی بنیادي فیصله ده. عیسویت کتاب بایبل چې کوم 2 تقسیمه دی، یو اولډ ټسټمنټ دی او بل نیو ټسټمنټ دی، زاړه شهادت او نوی. اولډ ټسټمنټ زیاتره د یهودیانو د عیسی السلام پیدایش نه مخکې خبرې کوي، او نیو ټسټمنټ زیاتره د عیسی السلام پیدایش نه بعد او حتی د مرګ نه بعد خبرې کوي. او د اکثر چې لیکل شوی دی دا څنګه لیکل شوی چې ما د عیسی السلام نه اورېدلي دي او ځکه مې لیکلي دي. دا داسې لیکل شوی دی چې ما شپې خوب ولیدو او عیسی السلام دا خبر راته وکړې او دا ما لیکلي دي. اول دغه مسله نشي تاییدېدلی چې څنګه ته بنیاد دی او څوک چې تا سره نه ملاقات کړی، نه ورسره نږدې پاتې شوی یې او ته فقط خوبونو کې یې او خوبونو باندې خبرې کوې. زه هم سبا یو خوب وینم یو خبره لیکم، آیا دا رښتیا ده؟ نه ده. دوی څه شی امتحانوي؟ اوس دکې واقعا ډېر زیات خبرې دي چې موږ ووایو. اول څنګه که نعوذ بالله بایبل د الله کلام دی، نو بیا څنګه الله کلام کې هغه خبرې دي چې نه ساینس مني او نه منطق مني. که تاسو ولولئ بک اف جنسس اولین کتاب اولین آیات 9 آیات پورې، هلته راغلی دي چې
خدای پاک ځمکه اسمان په ورځ جوړ کړي دي. ساينس نن وایي چې ځمکه اسمان په ورځ کې جوړ شوي بلکې دا په اوږد مهاله وخت جوړ شوی دی. قرآن کې هم چند دا راغلي دي. قرآن ته ایام وایي. ایام یعنی هم ورځ معنا ورکوي او هم زیات وخت معنا ورکوي، لیکن په دې ټکي کې زیات وخت معنا ورکوي. دویم دلیل چې دوی ورکوي په همدې کتاب کې تاسو ولولئ مخکې راغلی دی چې اول ځمکه جوړه شوه، واښه جوړ شول، بیا هغه نه بعد مر جوړ شو. دا ټول غیر ساینسي خبرې دي. موږ پوهیږو چې ځمکه د انټرسلسټر یو باډي ده چې بګ بینګ نه بعد تقسیم شو، چې څنګه امکان لري چې تاسو واښه ولرئ ویجیټیبلز مر نه بغیر، ځکه مر کولی شي دته وخت ورکړي یعنی انرژي ورته ورکړي. دویم دوی چې موږ په څلورم باندې رڼا جوړه کړه. څنګه رڼا جوړیږي چې مر نشته، رڼا په ځمکه کې شته دی. نو دا مکمل که تاسو لږ نور ډیپ ورشئ وی ګورئ نو دا څه شی دی. په دې موږ پوهیږو چې دا یو چا د انسان کار دی. هغه چا چې زه جوړ کړی یم د هغه تر نشي کېدلی. مختلف خبرې، مثلا بایبل وایي چې ځمکه هواره ده، موږ په دې پوهیږو ځمکه هواره نه ده. قرآن وایي چې ځمکه ګرده ده. نو موږ په دې پوهیږو چې د ساینس منطق نه ده چې عیسویت زما جواب نشي کېدلی. بل څنګه دا د عدالت خبره ده چې زه غواړم یو قاضي یو کس جرم کړی دی وی بخي، نو د دې بخل دپاره باید خپل اولاد ذبح کړي. دا منطقي ده نه ده. بیا څنګه دوی وایي چې اسلام کې مختلف نظریات هم دي. موږ پکې اورتوډاکس لرو، موږ کې پروټسټنټس لرو، موږ پکې جواب ویټنسز لرو، یعنی دوی کې مختلف ګروپونه دي. اسلام کې هم چنان مذاهب شته دی، حنفي، شافعي، حنبلي، لیکن موږ ټول په یو قرآن حدیث باندې بحث کوو. موږ په فقهي مسایلو باندې اختلاف لرو، نه په عقیدوي مسایلو باندې. لیکن عیسویت کې یو ګروپ بل ګروپ سره عقیدوي مسایلو باندې اختلاف لري. مثلا یو جواب ویټنسز دا وایي چې عیسی علیه السلام د خدای اولاد دی، خدای نه پیدا شوی دی، ځکه چې د هغه پلار نو. د ده جواب خو ډېر واضح سره قرآن کې ویل شوی دی ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له کن فیکون. مثال د عیسی علیه السلام د الله په نزد کې د آدم علیه السلام دی. آدم علیه السلام بدون مور پلار نه پیدا شوی. آیا که چېرته څوک د خدای زوی کېدلی شي ځکه چې پلار یې نه نو بیا خو آدم السلام باید د غټ د خدای زوی شي ځکه د هغه مور پلار دواړه نه و، بلکې دا معجزه وه. الله سبحانه تعالی ځکه دا معجزه ته خلکو ته ښکاره کړه ځکه چې خلکو په دې باندې فخر کوو چې موږ ډېر طبیبي مسایل لکه عملیات شو نور شو دا موږ په اسانه کولی شو. نو دوی نشو کولی چې یو ښځه بدون د خاوند نه اولاد وروړي. نن امکان لري په پشکاریو باندې، لیکن وخت کې امکان نه درلودو. همدا مثال د موسی علیه السلام په وخت کې وګورئ چې موسی علیه السلام په وخت کې سحر او جادو ډېر و، نو الله سبحانه تعالی موسی علیه السلام شی ورکړی و چې هغه سحر جادو نه اوچت و. انشاءالله موږ په دې پوه شو چې ولې الله سبحانه وتعالی عیسی علیه السلام بدون د پلار نه پیدا کو. علت دا و چې خلق قانع کي چې دغه معجزه دا د انسان کار نه دی بلکې دا د الله کار دی. او بل عیسی علیه السلام په خپله په زانګو کې وویلې چې زه الله پیغمبر یم او تاسو سره لېږل شوی یم. هغه دا نه وویل چې زه الله یم زما عبادت کوئ، یا زه خدای زوی یم زما عبادت کوئ، یا زه د خدای کوم بخش یم. هېڅکله دا نه ویل شوي، بلکې زه چالنج ورکوم چې هر سړی ووایي چې په بایبل کې یو آیت هم ذکر وي چې کله عیسی اعظم په خپله ووایي چې زه رب یم او زما عبادت کوئ. هغه په همیشه ویلي دي چې که زه دا مړي ژوند کوم د الله په قدرت سره بک اف جان، بک اف ماتیو، بک اف لوک په ټولو کتابونو ذکر شوي دي. که زه وړانده خلکو ته بنا کوم د الله په قدرت سره، حتی دنه پوښتنه وشوه چې ته څه شی کوې؟ ته زه هېڅ هم نشم کولی. بک اف جان کې په شپږم کتاب کې ده وویل چې زه هېڅ هم نشم کولی فقط د الله په قدرت نه بغیر. بلکې دلته اوس بعضې خلک یو مثال راوړي. دوی مثال راوړي چې عیسی علیه السلام ویلي دي چې زما حقیقت څه شی دی. دوی مثال راوړي چې عیسی علیه السلام ویل چې زه د خدای زوی یم. په بایبل کې بدون د شک دا زه منم چې سن اف ګاډ په مختلف ځای کې ذکر دی، لیکن دا خلک غلط فهمي کړې ده. د بایبل ژبه د عوامو ژبه ده. دا خلک غلط فهمي کوي چې دا د عیسی علیه السلام د خدای زوی دی. که تاسو مثال درکړم، په مکتب کې موږ ټول ته به استاد ویلې بچی موږ ټول ته خلکو زما زوی په ځای یې، زما زوی په شانتې یې، زما استاد یې، زما پلار په شانتې یې. دا مانند زما دا د واقعا پلار دی نه، دا معنوي پلاران. د بایبل دا ژبه ده چې ټولو پیغمبرانو ته، تاسو کو بک اف لوک ولولئ، داود علیه السلام ته زوی ویلی دي، آدم علیه السلام ته زوی ویلی دي. هر هغه کس چې د الله نه هدایت پې شوی هغه ته د خدای بچي ویلی دي. نو همدې دپاره دغه ژبه چون خلکو غلطه واخیسته، په قرآن کې الله سبحانه تعالی رب ویلی دي چې ستاسو خالق یم.
نور دا کلمه نصب کړي او بایبل بدون د شک دا په ارامایک او په هیبرو لیکل شوی دی نه په انګلیسي باندې نو په ترجمه کې هم ډېر شیان د لاسه وتلي زه غواړم یو مثال بل ورکړم انشاءالله چې ولې عیسویت زموږ جواب نشي کېدلی زه باید راټول کړم انشاء دا موضوع اول دا چې غیر منطقي ده چې ولې به الله سبحانه تعالی خپل اولاد ولیږي او هغه دلته دار ته وخیجئ تر څو پورې انسانانو بخي دویم دا قصه اوس شروع شوه د ترینیټي د ګناه او دا قصه اوس شروع شوه ولې دا قصه د ابراهیم علیه السلام د موسی علیه السلام همداسې نوح علیه السلام په ټایم کې نه وه دا قصه یو هم نه وه څنګه په منځ کې عیسی علیه السلام دا قصه شروع شوه نه موږ د عیسی علیه السلام دا تعریف نه لرو موږ دا تعریف لرو چې عیسی علیه السلام د الله او نبي او پیغمبر و چې هغه مثال د موسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام او آدم علیه السلام یو پیغمبر و موږ دا نه منو چې هغه د الله نعوذ بالله اولادو یا د پیدا شوی و دویم دا غیر منطقي ده چې څنګه یو کتاب لیکل کیږي فقط دې دپاره 400 کاله وروسته یا 300 کاله وروسته چې خلک وایي چې ما دا خوب لیدلی دی او په خپل ټایم کې سم لیکل شوی په کتاب کې دومره غیر ساینسي او غیر منطقي خبرې دي څوک یې موندلی نشي بل همیشه دپاره په هر یو ګروپ د عیسویت کې مثلا پروټسټنټ شپږ کتابونه مني جواب وټنسز شپږ کتابونه د بایبل مني خپله منځو کې دومره اختلاف دی چې سړی نشي کولی خپله عیسویان وایي چې زموږ په کتابونو کې خلکو اضافهوالی راوستی دی نو موږ څنګه کولی شو د الله کلام کې اضافهوالی راوستئ او بیا زه ومنم دا زما جواب دی یو قصه غواړم بل وړاندې کړم د بک اف ماتیو 12 کتاب او 18 سورت دا د بایبل کتابونو تاسو کولی شئ چې خلاصې کړئ او ویې ګورئ انشاءالله په دې کې دا آیات دی چې عیسی صلی الله پوښتنه وشوه چې موږ څه پوه شو ته په حقه یې او موږ ستا پیروي کوو نو عیسی علیه السلام ته مثال ورکو چې څنګه یونس علیه السلام په ویل په یو غټ مهي په ګیډه کې 3 شپې او 3 ورځې وو نو په همدې شکل زه به د ځمکې لاندې یا په ځمکه ګیډه کې 3 شپې او 3 ورځې پاتې شم د یوسف علیه السلام قصه تاسو ته معلومه ده نه غواړم قصه تکرار کړم لیکن زه غواړم چې دغه عقلي او منطقي اشتباهات تاسو ته ووایم اول یونس علیه السلام هیڅ کله هم چې کله کشتۍ نه خیز کو نه غواړم قصه تکرار کړم ځکه واقعا قصه اوږده ده انشاءالله که وشو راتلونکي پروګرام کې به تکرار کړم چې کله کشتۍ نه خیز کو او دا نهنګ وخوړو په هغه ټایم کې دا مړو کو ژوندی و 3 ورځې په ګیډه کې وو 3 شپې او 3 ورځې مړو کو ژوندی و چې کله ګیډه نه بیرته بیا ګردانې کو مړو کو ژوندی و نو څنګه بیا عیسویان وایي چې دا په دار باندې اچول شوی و او 3 ورځې بعد دا بیا ښخ شوی و په یو کیف کې په یو غار کې جمعې شنبې او یکشنبې وتی دی هغه خو ژوندی و خو مړ شوی نه و نو دا څنګه بیا مړو اول د خپله دغه پروفیسي یعنې دغه وینا ثبوت غلط دی دویم 3 شپې ورځې پوره کېږي نه که تاسو حساب کې جمعې ورځ او شنبې ورځ یکشنبه دا شو 3 ورځې او 2 شپې دلته هم منطقي اشتباه ده نو که موږ چورته ټول دغه منطقي دلایل وګورو که وشو راتلونکي پروګرام باندې بیا خبرې به وکړو نو موږ په دې پوهېږو چې عیسویت زموږ د سوال جواب نه دی نو انشاءالله راتلونکي پروګرام کې به نور مذاهبو باندې نور ادیانو باندې به خبرې وکړو چې دا زموږ سوال جواب ورکولی شي که نه